د افغان ټیپس ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو افغان ټیپس په دې ورځو کې د هغو افغانانو لپاره چې په بلجیم کې اوسېږي او تر اوسه یې په بلجیم کې د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي یو انلاین غوښتنه پریکړه کړې ده. د دغه انلاین غوښتنې په مرسته موږ غواړو چې دغه افغانان چې لا تر اوسه یې د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي خپل د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. تاسو کولی شئ چې دغه انلاین غوښتنه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ ترڅو چې موږ وکړای شو چې په زیاته اندازه لاسلیک کوونکي پیدا کړو او دغه غوښتنې ته عملي بڼه ورکړو. دا غوښتنه په پښتو، فرانسوي او انګلیسي ژبه باندې خپره شوې ده چې پښتو متن یې په لاندې ډول دی: په بلجیم کې افغانانو ته د اوسېدو حق ورکړئ. د بلجیم له حکومت څخه ټولو افغانانو لپاره چې په بلجیم کې اوسېږي او د کډوالۍ دوسیې نه دي منل شوي د اوسېدو د حق غوښتنه کوو. په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډیر ګړندی بدل شوی او طالبان په ټول هیواد کې واکمن شوي. دا ډیرو هغو افغانانو ته چې له وړاندې دلته راغلي او دلته یې د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي ډیره سخته او ناممکنه ده چې بیرته هیواد ته ستانه شي. په بیرته ګرځېدو کې ممکن له ګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نو د دغې انلاین غوښتنې په مرسته موږ د بلجیم له حکومت څخه غواړو چې د افغانانو دوسیې له سره وڅېړي او ټولو ته په بلجیم کې د اوسېدو حق ورکړي. دا لینک خلاص کړئ، د خپل ایمیل او نوم په لیکلو سره یې امضا کړئ ترڅو چې دا غوښتنه تر ډیرو پورې ورسیږي. خپلو ملګرو ته یې هم واستوئ او له ټولو بلجیم میشتو افغانانو څخه هیله وکړئ چې دوی دا غوښتنه د خپل نوم او ایمیل ادرس په لیکلو سره لاسلیک کړي. ستاسو له ملاتړ څخه مخکې له مخکې مننه.